د هند او پاکستان د کړکېچ دوام. هندوستان وایي د شنبې پر سهار یې د پاکستان پوځي اډې په نښه کړي. د سهار شاوخوا شل باندې 2 بجې وې چې نورخان هوایي اډه کې دا پیښه وشوه. زموږ د کور شاوخوا شل باندې 2 بجې دلته توغندی ولګېد. کولی شئ په تصویر کې یې وګورئ او وچاودېد. دومره په لوړ غږ چاودنه وه چې شاوخوا ټول ګاونډیان بهر راووتل. 3-4 دقیقې وروسته بیا په هماغه ځای کې بل توغندی ولګېد، خو زه یې دقیق ځای نشم پیژندلی. د حالت د خرابۍ ترڅنګ بیا هم ټول خوندي دي. اوس له هر طرفه د چاودنو غږونه راځي او ډیر دوستان او خپلوان مو په اورېدو اړیکه نیسي چې ښه یو که نه. سهار شاوخوا 5 بجې چاودنه وشوه. اول په یو ځای کې او لږ وروسته د هماغه ځای په بله نقطه کې. خو یو ډرون و. د ډرون له امله دې کرنیزو ځمکو اور واخیست، خو موږ د ټراکټورونو په وسیله اور مړ کړ. نور توکي بچ دي، ډیر زیان نه دی اوښتی. هند ویلي پاکستاني په پنجاب ایالت کې پر یو شمېر هوایي اډو توغندیز بریدونه کړي. ځایي روغتیایي چارواکیو د 3 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا په کشمیر کې د سیلانیانو د وژل کېدو راوروسته تازه وژنې دي چې هند یې له امله پاکستان ګرموي. پاکستان وایي د هند ډېری توغندي شنډ کړي دي. د هند پوځ وایي که پاکستان وغواړي نو تاوتریخوالی به ونه غځوي. هاخوا پاکستان وایي د هند د نظامي اقدام د پای ته رسولو په صورت کې به د سولې په اړه فکر وکړي.